السلام علیکم ورحمت الله. ډیری ملګري داسې فکر کوي چې د الله رب العزت عذاب دې ته وایي چې اسمان څخه اور راښکته شي یا غرونه وران شي یا اسمان ونړیږي. نو هغوی فکر کوي چې موږ د الله رب العزت په عذاب کې راګیر نه یو، گرفتاره نه یو. هغوی داسې فکر کوي چې موږ باندې د الله رب العزت عذاب نه ده راغلی. دا صحیح خبره نه ده. د الله تبارک وتعالی عذابونه په دوه قسمه دي. یو ډیر سخت عذاب ده او یو آسان عذاب ده. آسان عذاب د ته ویل کېږي چې په سترګو باندې معلومیږي، ښکاري درته، لکه جنګونه، جګړې، فقر وغیره. خو سخت عذاب هغه دی چې هغه مشعور نه وي، یعنی هغه تا ته نه معلومیږي چې ته ځینو عذابونو باندې اخته یې. یو د هغه عذابونو څخه د زړه سخوالی دی. الله رب العزت فرمایي بني اسرائیلو ته چې ما تاسو باندې عذابونه راوسته، داسې عذاب مې راوسته ثم قست قلوبکم چې ستاسې زړونه مې سخت کړل. الله رب العزت فرمایي فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر الله. هلاکت دی وي د هغو کسانانو څخه، هغه کسانانو ته چې هغوی زړونه سخت دي د الله رب العزت د ذکر څخه. مالک ابن دینار رحمه الله فرمایي وی د زړه د سخوالي څخه غټ عذاب، لوی عذاب دا دنیا کې نشته. سخت عذاب په دنیا کې دا ده چې د سړي زړه سخت شي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله رب العزت کوم قوم ته په غصه شي، نو الله رب العزت د هغوی د زړونو څخه رحمت او مهرباني وباسي. نو دا د الله رب العزت یو عذاب دی چې موږ تاسې پې راګیر یو او ګرفتار یو. همدارنګه بل عذاب چې دا هغه د عبادت توفیق نه ورکول دی، چې الله رب العزت موږ او تاسو ته د عبادت توفیق نه راکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه دعاګانې کوي، اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. الله تبارک وتعالی په عبادت او ذکر کولو کې زما مرسته وکړي. یعنی دا د هغه په توفیق باندې او د هغه په مرسته باندې کېږي. دا چې د شهواتو په مقابل کې موږ کمزوري یو، دا عبادت نه ده، دا عذاب نه ده. دا چې خالق نه نه ډاریږو، مخلوق نه ډاریږو. دا چې خالق سره مینه نشته ده او مخلوق سره مینه ده، دا عذاب ده. دا چې عبادتونه موږ باندې درانه، عبادتونه سخت دي او ګناه کول موږ ته آسان دي، دا عذاب نه ده، خپل عذاب ده.